مورا څه منکر د خپل نسبه، څه منکر د خپل تخلیقه، څه منکر د خپل ربه، کسی نورم بلاشته خو دا پاک سات حقیقت دی. پیژندی سړی په کام شي او پیژندی شي کام په ژبه. خوږو ملګرو، مشرانو، کشرانو، د مورنۍ ژبې اهمیت چې دی نو هغه دا دی چې ته په پردۍ ژبه کې زده کړه کوې نو که دا د انسان ذهن ته کمپیوټر کې نو دې کې به یو سیوایي پروسیسر پکاري چې ته په پردۍ ژبه کې زده کړې او بیا خپل ذهن لپاره په پښتو کې معنا وکړي نو ته به یې صحیح زده کوې. او که ته چاته څه وایې نو هغه به هم ته اول چې په کومه ژبه ستا لومړۍ ژبه ده، فرنګیان ورته فرسټ لینګویج وایي، په هغې کې به یې ته زده کړې نو بیا به یې په د هغه بلې ژبې په ډبي کې به یې واچوې او پیک به یې کړې نو بل له به یې ورکوې. نو ستا محنت دوه ځله شو او بل سړی یو ځل محنت. بله خبره دا ده چې د انساني ذهن یو مخصوص استطاعت دی. د مثال په توګه دې کولی څو ژبې زده کولی شي. نو که مونږ د جنت دپاره عربي زده کوو، د قام دپاره پښتو زده کوو، د پاکستان دپاره اردو زده کوو، د مغول دپاره فارسي زده کوو، د بین الاقوام دپاره انګریزي زده کوو، آیا مونږ به څه شي ژبې زده کوو که مونږ به ساینس او نور سبقونه دا ملګري چې وختي کوم شعر ووایي پردۍ ژبه زده کول که لوی کمال دی نو خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. موږ د یوې ژبې که هم په سپک نظر نه ګورو، موږ د هر چا د مورنۍ ژبې قدر کوو، خو چې په ما باندې په زوره یو سړی ما مجبوري چې ته به په دې ژبه خبرې کوې دا به وایې نو دا حق هم موږ چاله نه ورکوو. په کال 2004 کې زه رالم او خپل پاسپورټ مې د پاسپورټ دفتر ته ووړو. مې زه د خپلو ماشومانو پاسپورټونه دي او زما دي، دا زه نوي کول غواړم او فیسونه یې څومره دي. نو هغې چې ما ته کومه کیسه وکړه نو ما وې چې یاره د دې په ځای چې زه د برطانیې پاسپورټ استعمال کوم او پاکستاني پاسپورټ پرېږدم نو خبرې چې کور ته لاړم نو کور یې راته ویې ته په پښتو کې خبرې کولې که په انګریزۍ کې؟ نو ما ورته ویې ما په پښتو کې خبرې هغې ما ته ویې ته په انګریزۍ کې ووایې بیا هر څه به سم شي. دارنګې په یونیورسټۍ کې چې تاسو لاړ شئ یو دفتر ته او په پښتو کې خبره وکړئ نو هغه تا جټ جاهل کړي او چې په انګریزۍ کې خبرې وکړي نو هغې تا ته تعلیم یافته وایي. او د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې دا زموږ د ذهني غلامۍ نښه ده چې ذهني طور یو قوم غلامي ګوره همیشه کلتور او ژبه د غالب حاوي او مغلوب چې دی قبضه کړی شوی هغه به د غالب ژبه او کلتور زده کوي او ورپسې به ځي. نو که مونږ چا قبضه کړي یو، که مونږ غلامان یو نو بلکل ټیک ده چې خلک څه وایي هغه به کوو. خو که مونږ آزاد یو دا دې چې کومه د ډیډي او د پاپا او د بابا خبره وکړه په دې باندې ځان له مازغه مه خورئ. چې کوم سړی ډیډي دی هغه ته به هم ډیډي وایي او چې کوم بابا دی پښتون بابا دی هغه بچری په ډیډي نه خوشحالي. دا د هغه ډیډي ذمهواري ده چې خپل بچي ته ووایي چې بچی زه ډیډي نه یم، زه پښتون یم، زه بابا یم، زه پلار یم. او چې په چا کې دغه جرأت نه وي هغه ته خو بیا خیر کې ډیډي ووایي نه ده پکار. هغه ته پکار دی چې بیا مونږ ډیډي ووایو هغه دی ډیډي هغه بابا نه دی. بابا ډېر دروند نوم دی. پښتو ژبه امیر شیر علي خان د جمال الدین افغاني په مشوره باندې په لومړي ځل باندې د استاد محمد هوتک په هغه په واسطه په لومړي ځل په سکول کې په مدرسه کې شروع کړې ده. دا ډېر لوی کمال. د هغې نه پس چې کوم لوی بدلون راغلی دی نو هغه د ډیجیټل ایج دی چې نوررحمان لیوال او د مجاهدینو او د طالبانو له برکته امریکې، برطانیې او نورو وطنونو په جرمني کې یو ځای بل ځای د پښتو چینلې شروع کړې او پښتو عالمي سطح باندې ښکاره شوه. تر دغه وخته زه نوررحمان لیوال چې دلته د ایشیا سافټ کمپني جوړه کړې وه دغه وخت کې چې کوم مشرانو اجمل خټک بابا،
ډاکټر شیخ زمان تایزی صاحب هغې غریبانان ډېر فکرمند وو چې په کمپیوټر کې به پښتو راشي او که نه په دغې ځوانانو دغه ژبه خوره کړه او په مخ کې بوتله نو دغه یو لوی انقلاب و. زه مقرر نه یم، ګډې وړې خبرې درته کوم. د معدنیاتو ذکر تاسو وکړو، د معدنیاتو چې غوښه په کټ کې پرته وي نو خامخا به پیشو راځي او هغه به که دغه کور والا له چل ورځي خشاک کټوی او مساله ورکوي خو ځان نه به یې پخه کړي او که نه په دغه کټ کې پرته وي نو دی به اوده شي او پیشو به یې کې اوسي. د دې به بیا یا ټوپک رالي هغه پیشو به ولي او یا به زده کړه کوي چې د دې استعمال څنګه وکړو. که تاسو واقعي غواړئ چې ستاسو معدنیات دی ستاسو په کار شي نو چې چاله موټ ورکوئ هغه ته ووایئ چې زما کوم وسایل دي زما په تعلیمي اداره کې دی د هغې مطابق سبق چې تا ته دی د معدنیاتو سبق نه کوي، چې تا ته دی د معدنیاتو نه د څیز جوړولو سبق نه کوي. د دې مطلب دا دی چې دی تا په دې خپلو وسایلو باندې پویه کول نه غواړي او دا چې چا هم زده کړی دی د غلا دپاره یې زده کړی دی ستا وسایل خرڅوي هغه بل ته په انګریزۍ کې خبرې وکړي چې دې کې دا دي نو هغه خوشحاله شي او هغه باندې خرڅ نو د خرڅ دپاره زده کړه نه. او معدني وسایل معدنیات زمونږ چې دي هغه د دې سیمې که هغه افغانستان دی که هغه زمونږ صوبه ده د دې د معیشت او اقتصاد حل هم په دغې کې پروت. کله که مونږ دغه معدنیات وپېژندل د هغې ساینسونه پوهې د هغې انجینیرنګ هم وکړو صنعت ته هم هغه معدنیات ورواړول نو موږ به غرونه به هم آباد شي، غیر علاقې به هم آبادې شي، نه به بیا نوګو ایریازي، نه به دهشتګردي او نه به بل څه. قیوم خان په خپل کتاب ګولډن ګنز آن پټان فرنټیر کې 80 کاله مخکې لیکي چې د دې وطن مسله ټوپک نه دی، د دې وطن مسله اقتصاد چې د چا کوي هغې نه د بل لپاره مړی کوي او نه په خپل ځان وایي. اقتصاد به د دې په دغه معدنیاتو باندې ښه کېږي.